څنګه یو څوک معلول پیدا کیږي، ځینې روغ پیدا کیږي، ځینې په شتمنه کورنۍ کې پیدا کیږي او ځینې په غریبه کورنۍ کې. نو هغوی فکر وکړ چې دا یو ناانصافي ده او خدای څنګه ناانصافه کیدای شي. اوس فرض کړئ که یو ماشوم معلول پیدا شي، دا د مور او پلار لپاره ازموینه ده. مور او پلار شاید خورا ښه خلک وي او شاید کامیاب وي، مګر الله غواړي هغه نور هم وازموي چې د داسې معلول ماشوم له ورکولو وروسته هم هغوی پر الله باور او ایمان لري که نه. ولې یوازې زما ماشوم داسې پیدا کېدو؟ ولې زما ماشوم باید معلول پیدا شي؟ ولې زما ماشوم باید د زړه له جني ناروغۍ سره پیدا شي؟ د هغه ماشوم په اړه چې پیدا کیږي هندوانو څه وویل؟ د هندو مذهب پوهانو وویل چې هغه په خپل تیر جنم یعنی تیر ژوند کې کومه ګناه کړې وه، ځکه نو معلول پیدا شو، ځکه هغوی بل هیڅ دلیل او توجیه نه لرله. که تاسو ښه کارونه وکړئ نو روغ پیدا کیږئ. نو د هندو مذهب پوهانو دا نظریه وړاندې کړه. زما نوم سینجی دی. زه دلته په لینمارن شرکت کې د اداري مدیر په توګه کار کوم. زه یو څو پوښتنې لرم، مګر د اسلام په اړه به یوازې دوه پوښتنې وکړم. لومړی پوښتنه دا چې اړ اسلام د بیا زېږېدنو یعنې تناسخ باور لري، او دویمه پوښتنه دا چې په اسلام کې د ځان وژنې اجازه شته. مګر بیا دا خلک چې په پاکستان او عربي هېوادونو کې دي، آیا دوی واقعا هم د اسلام پیروي کوي که بل څوک دوی هڅوي؟ دا زما پوښتنه ده. ورور دوه پوښتنې لري. لومړی پوښتنه دا چې آیا اسلام په بیا زېږېدلو باور لري، او دویمه پوښتنه دا چې په اسلام کې ځان وژنه حرامه ده. نو بیا څنګه په پاکستان او د نړۍ په نورو برخو کې خلک خپل ځانونه الوزوي او ځانونه وژني؟ دا دوه پوښتنې دي. تر هغه ځایه چې په لومړۍ پوښتنې پورې اړه لري چې آیا اسلام په بیا زېږېدلو باور لري، که تاسو یوازې د بیا ژوندي کېدو په اړه پوښتنه کوئ، هو اسلام په بیا زېږېدلو باور لري. زموږ باور دا دی چې انسانان دې نړۍ ته یو ځل راځي. قرآن فرمایي چې موږ تاسو ته ژوند درکوو او دې ځمکې ته راځئ، بیا مو مړه کوو او بیا مو په بل ژوند کې یو ځل بیا راپاڅوو، یعنې ژوندي کوو. دا کټ مټ هغه څه دي چې په ویدونو کې ذکر شوي دي. که تاسو د ریګ وید 10 کتاب ولولئ، هلته د پونر جنم په اړه خبرې شوي دي. پونر په دې معنی چې بل یا راتلونکي، او جنم په دې معنی چې ژوند. نو ویدونه د پونر جنم یعنې د راتلونکي ژوند په اړه خبرې کوي. مګر له بده مرغه ډیری هندوان د پونر جنم په معنی ناسم پوه شوي دي. پونر معنی راتلونکی او جنم معنی ژوند. موږ په راتلونکي ژوند باور لرو. تاسو ورته پونر جنم ووایاست که بیا زېږېدل، موږ ورسره ستونزه نه لرو. مګر ډیری هندوان په داسې یو فلسفي باور لري چې د سمساره په نوم یادیږي. سمساره یو سنسکریت کلمه ده چې معنی یې ده زېږېدل، مړینه. زېږېدل یعنې د روح د لیږد یا تناسخ یو تسلسل. د زېږېدو، مړینې، زېږېدو او مړینې دا تکراري لړۍ یا سمساره یا د روح لیږدول په ویدونو کې هیڅ ځای نشته. هغوی چې کوم دلیل راوړي هغه د بهګود گیتا د 2 څپرکي 22 نمبر شلوک یعنی آیات دی چې وایي لکه څنګه چې یو انسان زاړه کالي وباسي او نوي کالي اغوندي، په ورته ډول روح زوړ بدن پرېږدي او نوی بدن غوره کوي. تر هغه ځایه چې په دې پورې اړه لري، زه د بهګود گیتا له دې خبرې سره هیڅ مخالفت نه لرم. ان په اوپانیشادونو کې هم داسې ذکر شوي، لکه څنګه چې یوه حشره د وښو په یو ډکې روانه وي او بل وښه ته ټوپ وهي. زه له دې سره هیڅ ستونزه نه لرم. اوس د مذهبي کتابونو طرحه ده. که تاسو د هغې لفظي معنا واخلئ کوم چې د زېږېدو، مړینې او بیا زېږېدو د دغه تکراري تسلسل په اړه خبرې نه کوي، بلکې یوازې د پونر جنم یعنې بل ژوند په اړه خبرې کوي، نو اسلام هم همدغه خبره کوي. مګر د هندو مذهب ډیری پوهان په دې پوه نشول چې څنګه یو انسان له زېږون څخه د یو څه نیمګړتیاو سره پیدا کېدای شي. څنګه یو څوک معلول پیدا کیږي، ځینې روغ پیدا کیږي، ځینې معلول پیدا کیږي، ځینې په شتمنه کورنۍ کې پیدا کیږي او ځینې په غریبه کورنۍ کې. نو هغوی فکر وکړ چې دا یو ناانصافي ده او خدای څنګه ناانصافه کېدای شي. له همدې امله هغوی د سمساره نظریه رامنځته کړه، کومه چې په ویدونو کې هیڅ ځای شتون نه لري. ویدونه د هندي مذهب تر ټولو لوړ مذهبي کتابونه ګڼل کیږي. په هندي مذهب کې تاسو سمرتي او شروتي لرئ. سمرتي په دې معنی چې هغه کتابونه چې د انسانانو لخوا لیکل شوي دي، او شروتي هغه ویدونه او اپانیشادونه دي چې د خدای کلام ګڼل کیږي. اوس له دې امله چې هغوی د دې توجیه نشوای کولای چې ولې ځینې خلک په شتمنو کورنیو او ځینې په غریبو کورنیو کې پیدا کیږي، ځینې ناروغه او ځینې له زېږون څخه د عیبونو سره پیدا کیږي. نو هغوی د سمساره دا نظریه وړاندې کړه. مګر تر هغه ځایه چې په اسلام پورې اړه لري، الله تعالی په قرآن کې په سورة الملک 8 سورت 2 آیت کې فرمایي الله هغه ذات دی چې مړینه او ژوند یې پیدا کړل تر څو تاسو وازمئ چې په تاسو کې د چا عملونه غوره دي. دا ژوند چې تاسو یې تېروئ د آخرت لپاره یوه ازموینه ده او موږ باور لرو چې هر ماشوم بې ګناه پیدا کیږي، پرته له دې چې هغه معلول پیدا شوی که روغ.
په شتمنه کورنۍ کې که په غریبه کورنۍ کې. دا ټول شیان د انسانانو لپاره ازموینه ده، لکه څنګه چې الله تعالی په قرآن کې په سورة بقره 2 سورت او په 8 سورت سورة الانفال 28 نمبر آیت کې فرمایي. هلته فرمایي چې یقینا موږ تاسو په ویره، لوږه، د ځانونو په نقصان یعنی مړینې او د مالونو په زیان سره ازمویو. همدارنګه په سورة انفال 8 سورت 28 نمبر آیت کې راغلی دی چې ستاسو مالونه او ستاسو اولادونه ستاسو لپاره یو ازموینه ده. نو دلته موږ پوهیږو چې قرآن وایي اولادونه ستاسو لپاره ازموینه ده. اوس فرض کړئ که یو ماشوم معلول پیدا شي، دا د مور او پلار لپاره ازموینه ده. مور او پلار شاید خورا ښه خلک وي او شاید کامیاب وي، مګر الله غواړي هغه نور هم وازموي چې د داسې معلول ماشوم له ورکولو وروسته هم هغوی پر الله باور او ایمان لري که نه. دا یو امتحان دی. نو کله چې پر یو انسان کوم مصیبت راځي، دا یا سزا وي او یا ازموینه، او کله چې ستاسو په ژوند کې کوم شی پیښیږي، دا یا انعام وي او یا امتحان. دا په دې معنا نه ده چې کوم بد کار وشي نو هغه خامخا سزا ده. هغه سزا هم کیدای شي او امتحان هم. که ستاسو په ژوند کې څه ښه وشي، هغه انعام هم کیدای شي او امتحان هم. نو دلته قادر خدای مور او پلار ازموي چې آیا هغوی پر قادر خدای ایمان لري که نه. نو که یو معلول ماشوم پیدا شي، که چیرې مور او پلار یو عادي مسلمان وي او ووایي چې ای الله، ولې یوازې زما ماشوم داسې پیدا کېدو؟ ولې زما ماشوم باید معلول پیدا شي؟ ولې زما ماشوم باید د زړه له جني ناروغۍ سره پیدا شي؟ الله هغوی ازمایي. MBBS پاس کول سخت دی. یو ساده سند اخیستل اسانه دی، مګر د MBBS هغه خلک چې ښه مسلمانان دي هغوی به ووایي چې دا د الله فیصله وه، څه ستونزه نشته. موږ بیا هم د الله سبحانه وتعالی شکر وباسو، او څومره چې امتحان سخت وي هومره یې بدله او ثواب لوړ وي. د یو چا له نوم سره ډاکټر توری راځي، دا تر ټولو لوړ مقام دی. امتحان سخت دی نو عزت یې هم ډیر وي. که تاسو د MBBS پارچې او سبق پاس کړئ نو ستاسو له نوم سره ډاکټر راځي چې دا تر ټولو لوړ مقام دی. امتحان سخت وي نو عزت یې هم ډیر دی. نو قادر خدای بیلابیل خلک په بیلابیلو لارو ازموي. د هغه ماشوم په اړه چې پیدا کیږي، هندوانو څه وویل؟ د هندو مذهب پوهانو وویل چې هغه په خپل تیر جنم یعنی تیر ژوند کې کومه ګناه کړې وه، ځکه نو معلول پیدا شو، ځکه هغوی بل هیڅ دلیل او توجیه نه لرله. که تاسو ښه کارونه وکړئ نو روغ پیدا کیږئ. نو د هندو مذهب پوهانو دا نظریه وړاندې کړه چې هر ژوندی موجود د هغوی په وینا بدلیږي. د هندو مذهب نړیوال ورورولي دا ده چې ټول ژوندي موجودات ستاسو ورونه دي. نو کله تاسو د یو حیوان په توګه پیدا کیږئ، کله د مرغۍ په توګه، کله د یو موږک په توګه، کله د چنګاښ په توګه، کله د یو انسان په توګه. او انسان تر ټولو لوړه کچه ده او هغوی 9 ځله د انسان په توګه پیدا کیږي. نو هغوی دا فلسفه ځکه راوړه چې د دې سپیناوی نشوی کولی چې ولې یو ماشوم شتمن یا غریب، معلول یا روغ پیدا کیږي. په ورته ډول د هغه چا لپاره چې غریب پیدا شوی، دا د هغه لپاره یو امتحان دی. د شتمنو خلکو لپاره هغه باید زکات ورکړي. هر شتمن کس چې له 5-8 ګرامو سرو زرو له اندازې څخه زیاته سرمایه ولري، هغه باید د هر قمري کال په پای کې د هغې سپما 2.5 سلنه په صدقې یعنی زکات کې ورکړي. مګر د غریب سړي لپاره هغه په زکات کې پوره نمبر ترلاسه کوي. هغه غریب دی نو هیڅ زکات ور باندې نشته، له 100 څخه 100 نمبر لري. مګر موږ وایو غریب سړی، بیچاره سړی، مګر هغه په زکات کې له 100 څخه 100 نمبر اخیستی دي. او شتمن سړی که هغه سم زکات ورکړي، شاید له 100 څخه 100 نمبر واخلي، مګر هغه شاید ووایي چې سمه ده، زه دومره ډیر مال لرم، د دې برخې زکات معاف دی، او شاید یوازې 50 سلنه زکات ورکړي. نو هغه به منفي نمبر واخلي، یا شاید بیخي زکات ورنکړي. نو تصور وکړئ، فرض کړئ د ازموینې په پاڼه کې یو داسې پوښتنه ده چې خورا اسانه ده. آیا تاسو باید خوشحاله شئ که خفه؟ نو کله چې یو څوک غریب پیدا کیږي، په حقیقت کې هغه په زکات کې 100 نمبر ترلاسه کړي دي. له همدې امله ګران پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د یو غریب سړي لپاره جنت ته تلل د شتمن سړي په پرتله ډیر اسانه دي. مګر موږ وایو غریب سړی څومره د افسوس ځای دی، مګر دا د خفګان خبره نه ده. په زکات کې د هغه 100 نمبر دي، مګر شتمن سړی هغه باید خیرات ورکړي، زکات ورکړي، صدقه ورکړي او د خپل مال حساب به ورکوي. نو په دې اساس په اسلام کې موږ په دې نړۍ کې یو ځل پیدا کیږو، او همدا یو ځل کفایت کوي. کله چې موږ مړه شو، موږ د قیامت پر ورځ بیرته راپاڅول کیږو. که تاسو غواړئ دې ته ووایئ بیا زیږېدل، زه ورسره ستونزه نه لرم.
که غواړئ پونرجنم ورته ووایئ، زه ستونزه نه لرم. موږ ورته له مړینې وروسته ژوند وایو، مګر یقینا که زه د بحث لپاره ستاسو خبره ومنم، یوازې د فرضي بحث لپاره چې د هندي مذهب پیروانو کومه نظریه وړاندې کړې چې ګواکې کله تاسو د حیوان په توګه، کله د مرغۍ په توګه او کله د انسان په توګه پیدا کیږئ. زه غواړم له تاسو یو پوښتنه وکړم وروره، په دې نړۍ کې د هر کال په تیریدو سره آیا د انسانانو نفوس زیاتیږي که کمیږي وروره؟ زیاتیږي ډېر ښه. آیا په نړۍ کې ګناهونه زیاتیږي که کمیږي؟ زه ستاسو غږ نشم اورېدی. زیاتیږي که کمیږي؟ زیاتیږي صاحب. زیاتیږي، انسانان هم زیاتیږي او آن ګناهونه هم زیاتیږي. که زه د هندو پوهانو د دې فلسفې سره موافقه وکړم، نو څومره چې ګناهونه زیاتیږي باید د انسانانو نفوس کم شي او د حیواناتو نفوس ډیر شي. له همدې امله زه په اصلي او لوړو مذهبي کتابونو یعنی ویدونو باندې باور لرم، لکه څنګه چې ما پخوا په چینای کې د وینا پر مهال وویل. د لومړۍ د سولې کنفرانس په ترڅ کې چې په 2004 کال کې و، د اسلام او د هندو مذهب ترمنځ د ورتوالي په اړه خبرې وکړې او هلته مې وښودل او پرتله مې کړه چې ان په ویدونو کې هم د یو خدای په اړه خبرې شوي، د بت پرستۍ منع کول او هر څه شته. نو کوم شیان چې موږ د کتابونو ترمنځ ګډ دي، موږ د هغې پیروي کوو، مګر د سمساره دا لړۍ یعنی زیږېدل، مړینه، زیږېدل، مړینه په ویدونو کې هیڅ ځای نشته. دا د هندو مذهب د پوهانو خپله فلسفه وه، تر څو د توجیه لپاره یې وکاروي، ځکه هغوی په دې نشول پوهېدی چې ولې انسانان غریب یا روغ پیدا کیږي، کوم چې ما تاسو ته په اسلام کې د هغې ځواب درکړ. او تر هغه ځایه چې په دویمې پوښتنې پورې اړه لري چې آیا په اسلام کې ځانوژنه حرامه او منع ده، که هو، نو بیا ولې خلک ځانوژنه کوي؟ آیا څوک دوی هڅوي؟ ځانمرګي بریدونه کوي؟ ځانمرګي بریدونه ولې کوي؟ قرآن کریم په سورة البقره 2 سورت 195 نمبر آیات کې فرمایلی دی، تاسو خپل ځانونه په خپل لاسونو په هلاکت کې مه اچوئ. نو د قرآن له مخې ځانوژنه کول حرام دي او دا په کلکه منع ده. نو د ځانوژنې تر حده دا منع ده او د کوم بل بې ګناه انسان د وژلو تر حده. قرآن کریم په سورة المائده 5 سورت 22 نمبر آیات کې فرمایي، که چا کوم بل انسان ووژلو، که هغه مسلمان وي که غیر مسلمان، پرته له دې چې د قتل په قصاص کې وي یا په ځمکه کې د فساد د مخنیوي لپاره وي، نو دا داسې ده لکه هغه چې ټول انسانیت وژلی وي. او که چا د یو انسان ژوند وژغورو، نو داسې ده لکه د ټول انسانیت ژوند یې چې وژغورلی وي. نو د هر بې ګناه انسان وژل، که هغه مسلمان وي که غیر مسلمان، په اسلام کې په کلکه منع دي. نو که هر څوک وي، که هغه د خپل ځان د وژلو پرته بم ږدي او یا د خپل ځان په وژلو سره یعنی ځانمرګی برید وکړي، که چیرې بې ګناه انسانان وژني، دا منع ده. نو د بې ګناه انسانانو وژل حرام دي. که چیرې تاسو دا د جنگ د یوې تګلارې په توګه وکاروئ، تاسو پوهیږئ چې پخوا جاپانیانو هم ځان وژنه یعنی کامیکازي کوله. آیا تاسو پوهیږئ چې په پیل کې دا ځانمرګي بریدونه له کوم ځایه راغلل؟ د هغه پروفیسر د معلوماتو له مخې تامل ټایګرز یعنی هندوان او سیکولر وو. LTTE کتاب لیکلی، هغه وایي چې لومړی ځل چا چې ځانمرګي بریدونه پیل کړل، هغه د LTTE ډاینګ ټو وین کتاب لیکي چې په لومړي ځل ځانمرګي بریدونه کوونکي هندوان او سیکولر وو. مګر بیا هم ملامتي پر مسلمانانو اچول کیږي. زه نه پوهیږم ولې. دا د رسنیو کار دی. آیا تاسو کله اوریدلی چې کوم مسلمان لومړی ځانمرګي برید کړی وي؟ دا لومړی د تامل پړاګانو او بیا د امریکا لخوا او شاید وروسته ځینو بدنامو او مفسدو مسلمانانو دا لاره خپله کړې وي، مګر د دې کار پیلونکي څوک وو؟ خو بیا هم کله چې د ځانمرګي برید خبر راځي، نو مسلمانانو ته د ترهګرو ټاپه وهل کیږي. ما څو کاله وړاندې په چینای کې د ترهګرۍ او د جهاد په اړه د اسلامي لیدلوري څخه یو تفصیلي وینا هم کړې وه، او هلته ما د اسلامي لیدلوري له مخې د دغه ځانمرګو بریدونو په اړه په تفصیل سره ځواب ورکړی و. مګر د بې ګناه انسانانو وژل او ځانوژنه کول په اسلام کې حرام دي. هیله ده ځواب مو ترلاسه کړی وي.